سوال دا دی چې موږ په ورځې کې اصلا د مو بچي خوب څومره پکار دی مو بچي سکول ته ځي سکول کې دغه مشکلات درسي ویلي دي مو بچی سبی په ټایم باندې خوب نه ویلې نه پڅي مو بچی سبی پاتې دغه ناشته کومه دغه ویلې نه خوري غا سبی پاتې غا کپاسي مختلفو زورو باندې په مختلفو بهانو باندې حتی ځنې کورو کې خدای وماکه چې د یو بچی سبی کله کور نه وځي غا ژړا سره وځي غا بېزتي سره وځي غا ته بعد رد ویلی شي غا ویل ټکولو سره وځي دا خو بیا واویلا دی بیا خو انسان سوچ وکړي څه واقعا دغه د ما څخه د خدای امانت و دې دپاره خدای ما ته راکړی و پروردګار علم که دې تربیت ما کوونکی دی مو بچی کوم نن کوم سکول کې مشکل دی غدا دی چې دغه کومه پویه دی غا پیکینګ پاور څه ورته نن د دنیا زبان کې جوان زبان کې وي څه کوم درس دی کوم غا کله خبره دی غا هضم کوونه غه باندې ځان پویونه غا ویلې کام شول څه وجه دی یو شی څه غدي غدا دی چې مو د بچیو خوب سیستم دی غا خراب شولو غا ویلې خراب شولو غدا دی چې دغه جادو والا کوم دبیو د مو کور ته راغلو جادو دی ورکې عجیبه جادو دی راغللو ټول دغه کور والا کسان وړ کټی سکو دغه نشئی کو اور نشے کې گرفتار شو د سکرین والا 15 کسان کور کې ناستی 10 کسان کور کې ناستی لسو لیارو باندې خپل دنیا کې مشغول دي یو بل نه خبر نه لري څه کله غړي تسترګي کا وغړي وګورو شپې بجو دي 2 بجو دي دغه کسان ټول نیټ کې ناستی اخر ویلې نیټ کې ناستی د مو کو مشکل حل کی اصلا ذمہ داری مصدی د مو امیر المؤمنین روایت مولاوی چې د مو شیعو علاماتو کې مؤمنینو علاماتو کې یو علامت دادی څنګه د شپې اولې حصے کې سملی دغه کوم وخت خوب ولا غدا پهلا ټایم د شپې دی کې سملی ویلې چې په ټایم سملی په ټایم باندې د انسان پاتې د زندگی روزمره کارونه شروع کی دغه د زندگی کوم لوی ضرورتونه دی غ پسې په ټایم باندې اما بچیو حواله سره